اے باد سبایا سمدانی تا سلام پا اللہ بندگان قریشی تا سلام قریشی تا سلام اے باد سبایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سورة الكوثر مكية وهي 3 آيات. سورة الكوثر مکہ مکرمہ کے نازل شویر 3 آیاتون دی. کوثر خیر کثیر توئی دیر لوی خیر. پا جنت کے یو نہر دے دا اغی نم کوثر دے. پا میدان حشر کے یو تالاب دے اغی تا حوض کوثر دے. پدی صورت کے دا اغی نہر کوثر یا حوض کوثر ذکر راغل دے دے وجنا دیتا سورة الکوثر ہوئی. شان نزول کے فرمائی کہ کم بندہ نارینا اولاد وی او مرشی یا نوی نو عرب دغ بندہ تا ابتر وی. ابتر مقطوع النسل دا دے بندہ نسل کٹ شو. دا پیغمبر علیہ السلام زامن وو خو پا معشوموالی کے وفات شو. دا پیغمبر علیہ السلام یوزوید قاسم نمے دے. دا قاسم معشوموالی کے وفات شو. یا ابراہیم نمے دے اغا وفات شو. نو کافران ویل وی پیغمبر علیہ السلام ابتر دے. ابتر نسل کٹ شو. دا وینا چچا کولن داغی نمونو کی عاص ابن وائل خاص طور بانے ذکر کی گی. چیزا دا پا مخ کے دا عاص ابن وائل پا مخ کے بعد پیغمبر علیہ السلام نم مبارک چاواغش تو یہ پرے دے یارا کم سڑی خبر ہے کہ ابتر دا فکر مکوا اخو مقطوع نسل لے مڑ بشو خلاص بشو تے اب مرشی و پسی بل سوچتنا چنا غم مشن نو چلی گی. نو دے بدبخت بدا خبر کولی ویدہ پیغمبر علیہ السلام نم اغشتو والا سوچتنا. نو دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل. بعض روایاتو کے راضی کے کعب ابن اشرف یہودی مکہ مکرمے تتلو قریش مکہ تھا. نا قریش ورتوئی
کہ دے نوجوان تو گورا پیغمبر علیہ السلام یادی وی دے نوجوان تو گورا دے وہی کہ زستاس و طولنا دا دن پا اعتبار بانے بہتر یما حال دارے کہ من دا حاجیان و خدمت کو دا بیت اللہ حفاظت کو خلق لدى زمزم ابور کو دا سنورم خدمات کو دیخرے کمن خیو کافران وی کعب ابن اشرف نتپوس کئی کہ دیخرے و کمن خیو نو کعب ابن اشرف وتوی وی تاسو خیے ددنا دا پیغمبر علیہ السلام نا تاسو خیے نو اللہ پاک دا صورت نازل کو تعالی اللہ دیر لوے خیر در کرے خلاصہ دا شلا کہ کافران دا مکی پیغمبر علیہ السلام تا کم پیغور کئی کہ تا میراتے مقطوع النسل و میراتے بچی لی نشتا یا پا نور وجو باندے دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے گستاخی کئی نو دا اغوی پا جواب کے سورة الکوثر نازل شوی دی اور آگے طول پیغورنو جواب پا کی شوی دی چیزا چا نارینا اولاد نی ماغتا مقطوع النسل نوی مقطوع الذکر وتنوی نا خلق نا پویا دی کہ پیغمبر علیہ السلام تا مقطوع النسل وی دا پیغمبر علیہ السلام نسبی اولاد ہم اشتا دنیا کے ڈکرا دا سیدان دا طول دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے اور تر قیامت دا نسل بچلے گی اور دا دنیا طول خلق وتا دا قدر دا عزت پا نظر گوری نو اگر چی دا پیغمبر علیہ السلام پلو زامنو نا بچی ندی شوے و دا لوریانو دا وذریعہ باندے کہ پیغمبر علیہ السلام نسل تر قیامت روان دے اور دا دین علاوہ دا پیغمبر علیہ السلام نسل دا تمام مسلمانان دی دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے چاچے پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے دے نو دا خلق دا پیغمبر علیہ السلام نسبی اولاد خونا ہم معنوی اولاد دے اور پیغمبر علیہ السلام دا بچی سوم رہی یہ موجودہ وقت کے پا دنیا کے یو عرب اور 1.5 کروڑا اہل سنت والجماعت تھی یو کروڑ یو عرب اور 1.5 کروڑا مسلمانان دی پا دنیا کے وہاں مسلمانان وئی یو عرب 1.5 کروڑا نو پتی کی 80 کروڑا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب خلق دی 80 کروڑا اور 25 کروڑا پکی دا امام شافعی سے دا مذہب خلق دی اور 60 کروڑا پکی دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مذہب خلق دی اور 15 کروڑا پکی دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا مذہب خلق دی نو دا یو عرب اور 1.5 کروڑا اہل سنت والجماعت شو اور 8 کروڑا پکی شیعگان وغیرہ دی نو یو عرب 8.5 کروڑا خلق پا دنیا کے وئی منگ دا پیغمبر علیہ السلام امتیانی یو عرب 8.5 کروڑا دے وقت کی دی دا دین اللہ نورم زیادتی دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے چسو کوئی پیغمبر علیہ السلام نسل ختم شو نسل خو ختم نہ دے کہ کمزوری دی عمدہ دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے پا عمل با کمزوری ہوئی اور پا پیغمبر علیہ السلام عاشقان دی
او دا قیامت پر ورځ باندې به الله پاک دې تمام مخلوق ته وښیي چې 1,24,000 پیغمبران دي د دې تمامو پیغمبرانو په شریکه امتیان او زمونږ د پیغمبر علیہ السلام یوازې امتیان چې وګورئ ایک نسبت دو کې بچلی په جنت کې به شپږ شلې صفونه وي نو اتیا صفونه دا یوازې د پیغمبر علیہ السلام امتیان دي او سلویغ په شریکه لري 1,24,000 کم زیات پیغمبرانو په شریکه دي د هغوی په شریکه سلویغ او د پیغمبر علیہ السلام ځان له په ځان له اتیا په جنت کې چې کم ځای کې ګرځي او امتیان پکې ګوري نو 2 امتیان به د پیغمبر علیہ السلام وي نو 3 به د بل چا وي هر 3 کسانو کې به 2 د پیغمبر علیہ السلام وي دا یو به د بل چا امتی وي نو پیغمبر علیہ السلام ابتر نه دی د ټولو خلکو نه زیات اولاد د پیغمبر علیہ السلام دی او په دې ځای کې د پیغمبر علیہ السلام اعلی صفت بیان شوی دی چې د الله په نزد د ټولو نه زیات عزتمند دی نو د کعب ابن اشرف د قول رد وشو چې تاسو خو یې پیغمبر علیہ السلام ښه نه دی انا اعطیناک الکوثر بېشک من تاله درکړی دی کوثر کوثر خیر کثیر ډیر لوی خیر الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته ورکړی په جنت کې یو نهر دی د هغې کوثر نوم دی نو دغه په هغې خیر کثیر کې یو فرق دی په جنت کې چې نهر کوثر دی پیغمبر علیہ السلام ته چې الله پاک خیر کثیر ورکړی دی هغه خیر کثیر کې دا نهر کوثر هم دی د دې نه علاوه هم ډېر خیر یې وله ورکړی دی په میدان حشر کې یو حوض دی یو تالاب دی او د جنت نه ورته 2 پرنالې راکوشوي دي او د جنت د نهر هغه اوبه میدان حشر کې تالاب ته راځي پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام سره مجلس کې تشریف فرماو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی من سره په مسجد کې یو کیفیت په پیغمبر علیہ السلام راغی د وحی کیفیت دا بےهوشي غوندې کیفیت راغی دې وخت وحی راتلله خوب یا بےهوشي غوندې بیا سر مبارک پورته کو مسکی شو تبسم یې وفرمایا وی موږ ورته وویل پیغمبر علیہ السلام ته چې د خندا سبب څه دی ولې خاندې وی راته وفرمایل چې اوس وخت کې په ما یو صورت نازل شو او بیا بسم الله اویلا بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر تر اخره پورې اولوستو بیا راته وی اتدرون ما الکوثر پوهېږئ چې دا کوثر څه شی دی وی موږ ورته وی چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ښه پوهېږي نو بیا راته وفرمیل فانه نهر وعدنیه ربي عز وجل عليه خیر کثیر وی دا یو نهر دی د دې ما سره خپل رب وعده کړې ده او په دې کې خیر کثیر دی وهو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه او دا یو حوض دی چې په دې به زما امت د قیامت پر ورځ باندې اوبه څښلو له راځي عالیته عدد نجوم فی السماء او په دې حوض کوثر چې کوم د څښلو لوښي دي ګلاسونه وغیره د هغې شمېر د اسمان د ستورو برابر
په دغه وخت کې به فرشتي څه خلک د دې حوض نه منې کوي وی زه به ورته وایم رب انه من امتي رب دا خو زما امتیان دي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك وراته وی چې تا ته څه پته لګي ستا نه وروسته دوی څه کړي دي نوي دین یې له ځانه جوړ کړی دی ابن کثیر تفسیر په یو روایت کې راوړي د دې حوض صفت بیانوي چې د اسمان نه دوه پرنالې ورته راکوزېږي یشرب فیه میزابان من السماء من نهر الکوثر د جنت د هغې نهر نه دوه پرنالې ورته راکوز شوي دي او د دې حوض په غاړه باندې د څښلو لوښي دي د هغې شمېر د اسمان د ستورو په برابر دی نو دې روایاتو کې د سورة الکوثر د نازلېدلو هغه سبب هم ذکر شوی دی او د کوثر تشریح پکې شوی ده خیر کثیر دی نو خیر کثیر کې حوض کوثر هم شامل دی نهر کوثر هم شامل دی نو اصل نهر په جنت کې دی او حوض میدان حشر کې دی میدان حشر کی جنت تتلو نه مخکې د پیغمبر علیه السلام امت به حوض کوثر ته راجمع کېږي او پیغمبر علیه السلام به د خپل امت ته د کوثر اوبه ورکوي الله دې پکې زموږ نصیب وکړي د حدیث مبارک کې چې د بعضې خلکو د حوض کوثر نه منع کېدل راغلي دي دا هغه خلک دي چې د اسلام نه واپس شوي دي و مسلمانان او بیا وروسته کافر شوي دي نو دوی به هم حوض کوثر ته راځي او فرشتې به یې منع کوي چې تاسو مه راځئ یا دې نه هغه مراد دي چې د سره مسلمانان نو منافقانه انداز کې به اسلام مخکې مخکې کو چې د مسلمان یم نور مسلمان نو احادیثو کې د حوض کوثر د اوبو صفایی او خوږوالی ډېر ذکر شوی دی د حوض کوثر نه چاپېره لال جواهرات لګېدلي دي د دنیا په لال جواهرات یې قیاس کولی نه شي نو د دې صورت په نازلېدو د کافرانو د پیغور مدافعت شوی دی چې د پیغمبر علیه السلام نارینه اولاد نشته او دوی ورته ابتر او مقطوع النسل وایي او سورج پس به ختم شو مشن ختم شو د دغه خبرو رد پکې شوی دی الله حوض کوثر نهر کوثر او د دې نه علاوه ډېر خیر پیغمبر علیه السلام ته ورکړی دی د کافرانو اعتراضونه پې ختم شو د کافرانو نوم څوک ښه نه اخلي نن د ابو جهل او د ابو لهب او د عاص ابن وائل نوم څوک په ښکلي انداز نه اخلي نه به ورته رضی الله څوک ووایي نه به رحمت الله علیه څوک ووایي که نوم د دوی پاتې دی نو د اسلامي تاریخ د وجې نه نوم شته خو خلک ورته په غیظ و غضب باندې ګوري څوک ورته دعا نه کوي او د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک چې کله ذکر شي صلی الله علیه وسلم علیه السلام ښکلې ښکلې دعایه الفاظ ورسره ویل کېږي نو چې الله دومره ډېر لوی خیر ورکړ انعام یې ورکړ نو د دې په شکریه کې ورته الله فرمایي فصل لربک وانحر د خپل رب دپاره مونځ وکړه وانحر او قرباني وکړه نحر د اوښ قربانۍ ته وایي او د اوښ د قرباني کولو سنت طریقه دا ده چې اوښ به ولاړي په درېښ پې او مخکینی یوه خپه ابه راماته کې په پولي به یې وتړئ لکه بنده چې لاس راغونډ کړي راماتې کړي نو دغه شانتې دا یو خپه به راغونډه کړي او په پولي به یې وتړئ اوښ به په درېښ پې ولاړي او د مری د قطې چې کوم دی دغې قطې کې تیره چاړه یا نیزه سوکه به ور دننه کړي
ټول رګونه په دغه ځای کې راجمع دي اب کټ شي وینه ترې وبهېږي روح ته په اسانه باندې وځي دې ته نحر وایي او غوا میخه ګڼه چیلې هغه به سملی او په ملی به چاړه راکاږي دې ته ذبحه وایي نو غوا میخه ګڼه چیلې د دې ذبحه کې په اسانه سا وځي او د اوښ په نحر کې په اسانه سا وځي په عربو کې عام طور باندې قربانی د اوښ کېږي نو ځکه دی چې الله فرمایي چې ونحر قربانی وکړه د اوښ قربانی وکړه د صورت په اول کې د کافرو د باطل خیال خلاف پیغمبر علیہ السلام ته کوثر د دنیا او د آخرت ټول خیر ورکړی شو خوشخبری ورکړی شوله او د هغې په شکریه کې دو څیزونه ورته ویلي شو چې دا وکړه یو مونځ وکړه او دویم قرباني وکړه مونځ په بدني عبادتونو کې د ټولو نه اعلی عبادت دی او قربانی په مالی عبادتونو کې د ټولو نه اعلی عبادت دی نو د الله په نوم قربانی وکړه د بت پرستۍ خلاف یو جهاد دی چې بت پرستو به د بت په نوم باندې علاله کوله نو مسلمان دی د الله په نوم باندې قربانی وکړي دې آیات کې د مانځه سره د قربانۍ ذکر راغی مانځه سره د قربانۍ ذکر راغی لکه نورو آیاتونو کې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة هلته د زکات حکم یو ځای دی دې کې د قربانۍ ذکر شو بل آیات کې الله فرمایي ان صلاتي ونسکي ووایا چې بېشکه زما مونځ او زما قربانی ومحیای ومماتی زما جن او زما مرگ لله رب العالمین خاص اللہ لرا چې هغه رب العالمین دی نو د ونحر معنا دی کې قربانی ده بعضی روایاتو کې د ونحر معنا دا ده چې په سینه لاس کېږده خو دا تفصیل راجح نه دی دا مرجوح دی راجح دا ده چې د دې معنا قربانی کول دي نو دغه روایت چې په سینه لاس کېده قابل اعتبار نه دی ان شانئک هو الابتر بےشک استا دشمن ابتر دے شانئ دشمن پتا اعتراض کون کے اغستا دشمن مقطوع النسل لے سو بے ذکر لے فخ انداز والی ان کی مقطوع النسل لے پیغمبر علیہ السلام نسل تر قیامت اشتا او اللہ بے زیادتی او دا دوی دا نیکو اعمال و ثوابون با پیغمبر علیہ السلام تا اللہ رسی او دا کافر و نسل ختم لی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تر قیامت روزانہ 15 وقت آذان کے او اقامت کی گی روزانہ دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک اغشتی شی دا کافر نم بچر موانوری روزانہ چھ مؤذن آذان کی وی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پا آذان کی پا اقامت کی روزانہ 15 وقت ویلی شی پا مانزے کے ہم التحیات چوے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ هذا مانزنا مخی رستو خلق درود هموی او پاگے کہ ہم دا پیغمبر علیہ السلام ذکر مبارک شتا او پا قیامت کی شفاعت کبرا مقام اللہ پیغمبر علیہ السلام تور کی جدا تمام مخلوقات راجمی اولین اخیرین او دا دے کہ اللہ تا سوال کول لی حس سوک جرعت نشی کولی چی اللہ تا سوالو کی کہ مخلوق سریسات کتاب شروع شی او دغه دے کہ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ اجازت ورکی چی سجدو کا او اللہ نے سوالو کا او بیا چی سجدو کی وی سر پورتا کو شفاعت تی قبلی نو مقام محمودہ مقام دا پیغمبر علیہ السلام دی انا اعطیناک الکوثر
بے شک من تعالی درکڑی دی کوثر کہ دا جنت اغا نہر دی یا پا میدان حشر کے تالاب دی یا دا غین علاوہ تمام خیرون دا دنیا و دا آخرت اندر کھڑی دی فصلی لربکا پس تو منذ کا خپل پروردگار دا پار وانحر او قربانیو کا ان شانئک هو الابتر بے شک استا دشمن چلے اغا ابتر بے نام و نشان دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين